څوک باچا کړي څوک گدا کړي یا الله یا الله څوک ملنګ دلو تاسو راسي چې دلته یو کوچنی قصه هم درته بیان کړم. وایي یو وخت یو سړی چې فقیر سړی و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مجلس ته ورغلی. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و بغل ته یا وڅنګ ته یو بل غنی سړی ناست. دغه فقیر راغلی د دغه غنی و بغل ته کښېنستی. په دغه وخت کې چې دا فقیر کښېنستی دا غنی خپل کالي یو نوکي سره ورټول کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه. د غنی څخه یې پوښتنه وکړه ویل آیا دا کالي دې په دې سبب راټول کړه چې د ده فقر و تا ته در نسي او که دې په دې سبب راټول کړه چې ستا غنا و ده ته ورنسي؟ د سړي څخه غلط کار پیښ شوی و، خطا ځینې پیښه شوې وه. نو د دغه خطا د کفارې دپاره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله زما نیم مال یې د ده، هر څه چې لرم د هغه ټولو نیمه یې د ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه غریب څخه د هغه فقیر څخه پوښتنه وکړه ول ایا قبول دې دی؟ هغه ویل یا. ویل ولې؟ ویل بیریږم چې د دغه مال سره دغه غرور هم راته رانسي. ورونو ښه متوجه سئ، د دغه قصې په ماهیت کې فکر وکړئ. نن ورځ اغنیا په غرور کې ډوب دي، د غریبانو څخه ځانونه ګوښه کوي. حال دا چې غرور د انسان سره نه ښایي. غرور و چې شیطان یې د همیش دپاره د الله جل جلاله د درباره څخه وشړي. غرور د ځانه څخه ایسته کوي. یو څوک به وایي چې ما غرور نه دی کړی، خو بدبختانه چې زه په خپلو اشنایانو، په خپلو رفیقانو، په خپلو دوستانو کې غرور وینم. صرف دا غرور یې په دغه دی چې یو څه پیسې لري. که دغه مال او پیسې ځینې ایسته کې بیا خوار او ذلیله انسان دی. دغه پیسو غرور ورته راوستلی دی. غرور ایسته کوي. غرور ډېر بد شی دی. د غرور په وخت کې توبه نه قبلیږي. مغروره سړی و توبې ته رجوع نه کوي. او توبه دا ده چې تا د دغه سړي په مقابل کې غرور کړی دی، د هغه څخه به بخښنه غواړې. څوک باچا کړي څوک گدا کړي یا الله یا الله څوک ملنګ دلو صحرا کې یا الله یا الله څوک باچا کړي څوک گدا کړي یا الله یا الله څوک ملنګ دلو صحرا کې یا الله یا الله څوک ملنګ دلو صحرا کې یا الله